له نړۍ سره د اړیکو جوړولو او عادي کولو پر لور د اسلامي امارت واکمنۍ یو بل مهم ګام هم پورته کړ. په جرمني کې د افغانستان کونسلګري د نوموړې واکمنۍ ډیپلوماټانو ته سپارل شوې، خو په کومو شرطونو او یاد خبر د چا لخوا خپور شوی. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مشئ. په بون کې مخکینی افغان کونسل وایي د بون کونسلګرۍ کنټرول طالبانو پر غاړه اخیستی. د جرمني په بون ښار کې د افغان کونسلګرۍ مخکینی سرپرست حامد ننګیالی کبیري وایي د ظلم پر بنسټ جوړ شوي رژیم لخوا ټاکل شوو کسانو ته اجازه ورکړل شوه چې په اروپایي خاوره کې د افغانستان د ډیپلوماټیک ماموریت کنټرول په لاس کې واخلي. د جرمني په بون ښار کې د افغان کونسلګرۍ پخواني سرپرست حامد ننګیالي کبیري د دوشنبې پر ورځ د تلې پر 14 پر خپل ایکس د اندېښنې په ښودلو سره لیکلي چې په بون کې کونسلګري د افغانانو د خدمت لپاره جوړه شوې وه، نه د هغو کسانو د مشروعیت لپاره چې دوی خاموشوي. حامد ننګیالي کبیري د روان کال د تلې پر 6 اعلان وکړ چې د جرمني لخوا د طالبانو د 2 ډیپلوماټانو د منلو په غبرګون کې یې ډله ایزې استعفاوې ورکړي دي. جرمني د طالبانو 2 استازي د ډیپلوماټانو په توګه منلي او یو استازی د بون کونسلګرۍ ته معرفي کیږي. ننګیالي کبیري ویلي وو چې د ویانا د 1918 او 19 کنوانسیونونو له مخې ټول وسایط، تجهیزات او منقولي او غیر منقولي شتمنۍ د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ته سپاري. په دې اړه تر اوسه طالبانو کوم غبرګون نه دی ښودلی. درنو لیدونکو له ملتیا